سلامونه نیکی احترامات منی ملګرو هیله ده چې تاسو ټول روغ وئ صحتمند خوشاله وئ. دنیا خلک چې کله منبر باندې یا سټیج باندې یا کوم داسې تقریر کوي نو ډېر د مینې محبت د وطن دوستۍ پیشرفت او ترقۍ خبرې کوي. زمونږ مشران او زمونږ د واکمنه ډله چې کله منبر او په سټیج باندې ودرېږي نو د قتل او قتال او داسې خبرې به وکړي چې له زندګۍ نه څه کوي له بیخي به د انسانیت نه زړه درتور کړي. په 21مه صدۍ کې خلک مریخ ته خیږي، خلک ترقۍ کوي، خلک اټم بمې جوړوي، خلک نوې نوې میزایل او تیارې جوړوي. زمونږ دغه د لوړو زده کړو وزیر وایي که چا هم د تعلیم دپاره یا په نظام باندې چا نیوکه وکړه دا واجب القتل دی. یعنی دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم زیات پوهیږي او د الله کتاب او شریعت هم چیلنج کوي په خبره باندې. ځکه الله پاک خپل وایي چې درس وایي، زده کړه وکړئ ترڅو مو وپېژنئ، ښه او بد وپېژنئ، انسانیت زده کوئ او اخلاق زده کوئ. دا د قرآن اول اقرأ باسم ربک الذي خلق دا د اول آیات شروع په زده کړه باندې ده. خدا هم قرآن چیلنج کوي، هم شریعت چیلنج کوي او هم محمد صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د هغوی سیرت او حدیث دا ټول دې سړي چیلنج کړي دي. او زمونږ لاندې دا کومه چړې طبقه چې دا ورته زنده‌باد او مرده‌باد وایي او فکر کوي چې په دې خبرو کوم حکمت پروت دی. زه دا خو موږ ومنو چې دا شخص نه غواړي چې تعلیم خلک وکړي، خلک تعلیم یافته شي. ځکه د تعلیم یافته او منځ کې د بې سواد او د جاهل سړي ځای نه پاتې کېږي نو دا خو به غرو ته وتښتي یا به د خلکو خرونه پیایي یا به خرو ته وربش راوړي. د دې خو بل کار نشته. بیا کم چې اروپایي هیوادونو کې د خلک ناست دي دوی چې طالبان ته لابي کوي او د خپل خور او مور په حق باندې خپې کېدي او دلته خپل خویندې میاندې لورګانې مکتب ته استئ. آیا تاسو د خپل ضمیر ته وجدان ته ملامته نه یئ؟ آیا دا تاسو خوښیږي چې په افغانستان کې د یو پیغله په کور باندې کېني او مکتب ته لاړ نه شي په 21مه سنچرۍ کې؟ زه په دې باندې پوهېږم چې د محمد ندیم او داسې نورو کله چې مېرمنې، کله چې خورګانې، کله چې خپلوان مریضان شي دا سړي ته قطعا نه ورځي. دلته غیرت ده، پښتونولي ده او د برېت هم داسې تاو کړي، د پګړۍ هم لږه غټه په سر کړي. دا به تر پاکستان تر چین هندوستانه پورې رسېږي خو ښځینه ډاکټره به پیدا کوي. خو په افغانستان کې نه غواړي چې خلک تعلیم یافته شي، انجینران، ډاکټران ولرو ترڅو د پاکستان، د هندوستان او د نورو محتاجان نه خلاص شو. او زما په غرب کې، زما په اروپا کې ځوانان دې ته لابي کوي او لګیا دي ورته چې طالبان ډېر ښه خلک دي. زه دا نه وایم چې تاسو ښو ته ښه مه وایئ، ښو ته ښه ووایئ، خو دومره ظرفیت، دومره تاسو ګټ ځان کې پیدا کړئ چې خراب ته باید خراب ووایئ. دغه کسانو تر شا مه درېږئ، غږ پورته کوئ د هغه پیغلې، د هغه ځوان دپاره چې په افغانستان کې بند پاتې دی. خدای ته وګورئ، ویښ شئ.